د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري پر افغان ښځو د حجاب مراعاتولو له تود هرکلي سره مخ شو. د کابل د دشتي برچي سیمې ګڼو اوسیدونکو قومي مشرانو او دیني علماو د 11 ناستې په ترڅ کې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت له لوري پر افغان ښځو د حجاب مراعاتولو پریکړې هرکلی وکړ. څو ورځې وړاندې د امر بالمعروف وزارت خزینه پولیسو د دشتي برچي سیمې په مربوطاتو کې هغه ښځې متوقف کړي چې لباس غیر مناسب او بې حجابه وي. چونکې چې په دې ورځو کې موږ د زنانه پولیسو په توسط باندې ځینې هغه انجینکۍ هغه زنانه موږ توقف کړي دي چې هغه بې حجابه وي. هغه حجاب موږ د دې نه دی غوښتی، کوم چې شریعت امر ورباندې کړی چې صرف یوه سترګه بېلوڅه وي چې لار ورباندې وویني. داسې حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړی. موږ داسې انجینکۍ توقف کړي، بعضې زنانان توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل بې حجاب او برمنډه وي. صرف یو کبای پتلون به یې یا برجس موږ پښتو کې ورته ویایو او یو پیرن به یې زرفناین به یې اچولې وه. په 13مه حوزه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤل په خپلو خبرو کې وویل هره ورځ مو د حوزې په مربوطاتو کې ښځو ته د حجاب په مراعاتولو ټینګار کړی او هڅه مو کړې چې د حجاب اهمیت ورته بیان کړو. زه هر مکتب ته، هر کورس و دانشگاه، هر کارخانه، هر مارکت، هر ساحه ته په بار بار تللی یم. په بار بار ما د منکراتو د منع توصیه خلکو ته کړې او د معروفاتو د ایجاد توصیه مې ورته کړې. دیني علماو په دغه ناسه کې افغان ښځې د حجاب په مراعاتولو مکلفې وګڼلې. دوی همداراز ویل د ښځو د حجاب په اړه ګڼ شمېر آیاتونه او نبوي احادیث راغلي دي. دوی زیاته کړه حجاب مراعاتول د اسلامي امارت کومه ماده نه بلکې یو الهي امر دی او باید ټولې ښځې د الله جل جلاله امر پر ځای کړي. بحث امر به معروف و نهی از منکر یک چیزی نیست که را امارت اسلامی آورده باشد یا یک بحث تازه‌ای باشد. خود یک بحثی که در متن دین، در اساس اسلام قرار دارد. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آثار منفی بدحجابی هست. هر کسی که حجاب را مراعات نمی کند در زندگیشان حالت تزلزل و دیگرگونی های زیادی وجود دارد. به حجابی باعث کم اهمیت و کم ارزش سودن خواهران ما می شود. کله چې اسلامي امارت پر افغانستان باندې واکمن شو، امر بالمعروف وزارت ښځې پر حجاب مراعاتولو مکلفې وګڼلې چې دغه پریکړه د ټولو افغانانو له تاوده هرکلي سره مخ شوه او پر افغان ښځو د حجاب د مراعاتولو پریکړې هرکلی وکړ. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.